السلام علیکم. 2 دقیقې خبر ته راغلاست. مولوي ذبیح الله مجاهد وايي اسلامي امارت سره چا $1 مرسته هم نه ده کړې. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وايي له اسلامي امارت سره تر اوسه هیڅ هیواد په مستقیم ډول یوه افغانۍ او یا $1 مرسته نه ده کړې. نوموړي د امریکا رسنه جرګې د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې دا څرګندونې کړې او زیاته کړې ده چې د مرستو اړوند راپورونه د تبلیغاتي هڅو برخه ده. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې د افغان حکومت په پالیسۍ کې له پردیو د مرستو غوښتنه نشته. سږ کال د حج په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وايي سږ کال د یوه حج کوونکي لګښت د تیر کال په پرتله کم سوی او له هر حاجي څه باندې 15,600 افغانۍ کمې اخیستل کیږي. د مسؤلینو په وینا د اضافي لګښتونو تر مخنیوي وروسته یاد وزارت سږ کال د یو حج کوونکي لګښت څه باندې 2,60,000 افغانۍ او د حج د ټولې پروسې لګښت څه باندې 1,818,000,000 او 3 لکه افغانۍ ټاکلی دی. کندهار کې د خونې چت لوېدو پیښه کې 4 تنه وژل شوي. د کندهار ځایي مسؤلین وایي د یاد ولایت دامان ولسوالۍ د غیبي کلاچې سیمه کې د یوې استوګنیزې ودانۍ د خونې چت لوېدلی چې په پایله کې 4 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په وژل شوو کې 1 سپین ږیری او 3 ماشومان شامل دي. او بلوچستان کې پر پاکستاني سرتیر او مرکزونو پراخ بریدونه. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې بلوچ وسلوالو هیروف 2 په نوم عملیات اعلان کړي چې پر پاکستاني عسکرو او نظامي ځایونو پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ځایي رسنیو د راپورونو پر اساس چې بلوچ وسلوالو دا بریدونه او چاودنې په کویټه، نوشکي، کچهي او قلات سیمو سربیره په 10 سیمو کې روان کړي چې د یو شمېر نظامي ودانیو د ورانولو ترڅنګ یې ګڼ شمېر پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. دا و 2 دقیقې خبر. تر بیا چې درته راځو پر لوی رب مو سپارو. د الله په امان.